الرحمن الرحیم. ملګري ملتونه سلاکار ادارې طالبان هغه کسان پسې ګرځي چې د امریکا پوځ او ناټو سره یې دنده درلوده. د امریکا ملتونه اړوند یو سند ښیي وسلوال طالبان د هغو کسانو لټون پراخوي چې له امریکا او ناټو ځواکونو سره یې تېره شپه د تېرو 16 کلو په موده کې په افغانستان کې دنده او همکاري کړې ده. دا سند د ناروې شنونکي مرکز له لوري چمتو شوی چې د استخباراتي معلوماتو برخه کې له ملګرو ملتونو سره همکاري کوي. دغه سند کې چې د بي بي سي لیدلي لیکل شوي طالبان د دغو کسانو خپل خپلوانو ته وایي چې دوی ته د نه تسلیم کېدو په صورت کې یې نیسي او یا د ژوند وژلو یا نیولو ګواښونه ورته کوي. په سند کې ویل شوي له خطر سره دغه مخامخ کسان هغه دي چې په پوځ، پولیسو په تحقیق برخه کې فعال وو. په سند کې دغه راز راغلی دي چې ټول لوی ښارونه له نیولو مخکې طالبان د ځینو کسانو ځایي کې معلومولو لپاره کار کړی. په سند کې زیاته شوې چې وسلوالو طالبانو له کابل هوایي ډګر ځینو کسانو پر وتلو هم څارنه کوي او هلته وضعیت کړکېچن دی. په ریپورټ کې راغلي چې طالبان له نوي رژیم سره د څارګرې برخه کې د همکاري لپاره نوي کسان ګماري. کابل کې کړکېچن امنیت وضعیت. دا سند داسې مهال خپریږي چې طالبانو پر افغان پلازمینه ولکه کړې او امریکا ولسمشر د اګست میاشتې تر پایه له افغانستان د ټولو پوځیانو د ایستلو اعلان هم کړی دی. واشنګټن همدا راز ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې پاتې ټول امریکایي وګړي له دې هېواده وباسي او ترڅنګ به یې له 500 تر 15,000 هغه افغانان هم بل هېواد ته لیږدوي چې امریکایانو سره یې دنده ترسره کړې ده. تر دې دمه امریکایانو پوځ دا توانېدلی دي چې ټول 15,200 وګړي وباسي چې له دې ډلې 2,000 په تېرو 4 ساعتونو کې ویستل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون خبریالانو ته ویلي هڅه کوي چې دا ورځې شمېر 9,000 کسانو ته ورسوي. دا مهال شاوخوا 4,500 امریکایي پوځیان د کابل نړیوال هوایي ډګر کې مېشت دي او داخلي چارې او هوایي چلن یې کنټرولوي. خو د هوایي ډګر چارچاپېره طالبان کلابنده کړی دی. د تلاشي پوستې جوړې کړي دي او هغه خلک ته دننه تلو اجازه نه ورکوي چې د سفر اړین اسناد نه لري. والسلام.